جناب وزیر صاحب ډیره مننه. خیر اوس موږ پرون د هلمند د پارلمان وکیلان ټوله او جمع سناتوران موږ ټول وزارت دفاع ته درغلو او د معاون صاحب اول سره مو ولیدل، د لوی درستي صاحب سره مو ولیدل، دا اوس هم د هلمند وکیلان صاحبان او جمع زموږ سره هغه څوک چې ټوله موږ دغه مشکلات موږ په وار وار جناب وزیر صاحب تا ته وویل، لوی درستي ته مو وویل، شورای امنیت ته مو وویل چې ورور هلته مشکلات سته، هلته ستونزې سته، هلته ناخوالې سته. دا قومندان د کلي اردو تاسو ته حقیقت نه وایي، تاسو ته هغه حقیقت خبره نه کوي چې دغه مشکلات حل سي. جناب وزیر صاحب 600 نفره ډګروالان، ډګرمنان، تورنان، جګړنان، 600 افسران د کلي اردو څخه کوریغ وکړي، خپل وظیفې پرېښي، یا بدخشان، پنجشیر، پکتیا، خوست، جلال آباد ته وتښتېدل د غلط مدیریت امله. دا اوس موږ د تشکیل سره مالته د کمبود سره مخې. جناب وزیر صاحب هلته د هلمند کلي اردو کې دی 200 نفره د جنګ وس نه لري، ټول خلک د پټ سوي دي، خلک مرال یې د لاسه ورکړی دی. موږ حاضر مدعي خو دغه بې کفایته سړی هلته د جنګ نور نشي کنټرولولی. د کارتلګن تا ته معلومیږي تور ټانک ته طالبان لوېدلي دي، دا نارباغ د پله پر سر طالبان دي، د اتمې وزې سره طالبان دي، میدان هوایي کې طالبان دي. دی هیڅ رابري نه لري په قومندانۍ د پرون رئیس ننوتلی دی، هیڅ رابري تعرضي حالات نه راوځي چې طالبان د دغه سیمو څخه وباسي. دی اوس هم د پټو په حالات کې دي، طالبان راځي نن شپه شاید چې ولایت ونیسي. تقاضا شما چیست؟ چی میخواین ما دیگه بیشتر از این چی کنیم؟ موږ تقاضا دا د جناب وزیر صاحب ته خپله یو نظامي سړی هلمند لویش پر لویش سنګینه در باغرانه در خانشینه تا ته معلوم دی وروره تغییر راوله. هر څوک چې تاسې هستوي یو با تجربه جنرال واستوه چې دا جنګ مدیریت کې، دا جنګ خنثی کې د دې سړي د لا څخه دغه د پیل مالک د ځان جوړ کړی دی، دغه د نیو باسئ. یو څوک واستوه، تاسې چې هستوئ هغه واستوئ. موږ ټول وکیلان د پارلمان ورسره کوو، همکاري ورسره کوو، ملګرتیا ورسره کوو. اوس پیالن د جنګ قومندې دپاره د وزارت دفاع څخه یو پوه یو تکړه سړی واستوه او دغه قومنده رهبري د بل چا پر غاړه ورکړه. دی یې نسي مخته بیولی، دی ولایت سکوت کوي. اوس هم دغه یو ولایت پاته دی، هغه هم نن شپه یا شاید یا سبا شپه ور سکوت کړي.